په 2024 کې د فیسبوک نوې اپډیټ څنګه راغی اوس به درته مکمل تشریح کوم. په پاکستان کې چې د کنټینټ مونټایزیشن اوس حتما سیټ اپ راځي. که چیرته په پاکستان کې ورونه دي هغه ورونه چې پاکستان کې اوسېږي هغې ته حتما سیټ اپ راځي. نو تاسو خپل فیسبوک باندې کار سٹارټ کړئ. که کوم ملګري په افغانستان کې اوسي یا ایران کې اوسي نو هغې ته دا شی ان نه دی. دا به څنګه کېږي د دې په اړه مکمل معلومات زه درکوم. داسې کار به وکړئ که چیرته تاسو په افغانستان کې یئ نو تاسو به کار وکړئ چې تاسو به خارج کې یو پیج جوړ کړئ. که چیرته په خارج کې کوم ملګری لري هغې ته وایي چې موږ ته یو پیج جوړ کړه. صحیح ده. که چیرته په الریډي تاسو مخکې تاسو په افغانستان کې پیج لري او تاسو هغې باندې کار کړی وي نو هغه پیج تاسو لرئ یا 1 لک یا 2 لک فالوورز هم لري او تاسو پیج الریډي جوړه شوې ده چې مونټایز شي نو هغې به داسې کار وکړي. افغانستان کې یو کنټینټ مونټایزیشن ان نه دی نو سیټ اپ تاسو ته نه راځي. دې سره به څنګه کوئ؟ داسې به کوئ چې تاسو به یو کس په خارج کې پیدا کړئ چې هر هیواد کې وي چې الیجیبل کنټري وي یعنی فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن هلته ان اوسي. لکه کوم هیوادونه کې دي فرانس کې جرمني کې یعنی پاکستان کې هونه اوس راغلی دی او یعنی یونایټډ سټیټ دی یونایټډ کینګډم یا لندن او امریکا هیوادونو کې دغه کنټینټ مونټایزیشن ان دی. کولی شئ چې تاسو خپل پیج هغه کس ته وایي چې ته ځان پکې ایډ کا ایډمن یې کوئ همدې ځای نه. کله چې ایډمن کوئ تاسو خپل ځان چې دی ریموف کوئ. کله چې خپل ځان هم ریموف کړو دا پیج به یو میاشت هلته وکاروئ. کله چې هغې د سیټ اپ راغی سیټ اپ نه بعد چې دی هغه به همالته مونټایز کړي. کله چې مونټایز شو بیا به پیج چې دی تاسو ته تسلیم کړي. تاسو به یو وی پی این واخلئ صرف شارپ یا ناټ وی پی این واخلئ. دلته به تاسو خپل موبایل کې آن کړئ. کله چې آن شو تاسو ته به ووایي چې هماغه کس ته به ووایي چې زموږ پیج چې دی بیرته موږ ته راکړه خپل ځان پکې ایډ کړه. کله چې ایډ شو پیج چې دی بیرته خپل موبایل کې خلاص کړه. بیا نو ته کولی شئ چې دا پیج چې دی ریګولر ټایم ویډیوز چې اپلوډ کړي همداسې چې دا پیج مخکې کړي ستاسو ویډیو به مخکې هم ځي او ستاسو کنټینټ مونټایزیشن ان هم اوسي. تاسو ته پیسې هم شروع وي او انشاءالله څه مشکل به نه وي. دې طریقه به ډېره زیاته اسانه طریقه را ډېر ملګري ما ته دا کمنټ کوي چې ولې فیسبوک چې دی په افغانستان کې کار نه کوي. افغانستان کې یو مشکل همدا ده چې کنټینټ مونټایزیشن څه کال هم زموږ لیست کې نه و افغانستان لیست کې نه و. خو خیر پاکستان لیست کې راغی. اوس کولی شو پاکستان له لارې هم په اسانه سره کنټینټ مونټایزیشن ان کړو. او ډېره بله خبره دا ده چې که کوم ملګري پیج لري نو الریډي موږ سره هم تماس کولی شي په دې واتساپ شمیره باندې موږ سره رابطه وکړئ. زه به ورسره همکاري وکړم او زه به ورته نور لارښوونه هم وکړم. بس دا د فیسبوک پیج د حوالې سره یو ویډیو وه. بس دا وګورئ تر اخره پورې معلومات حاصل کړئ. هغې نه بعد چې دی که چاته مشکل د فیسبوک پیج چاته پکار وي کنټینټ مونټایزیشن چاته نه راځي سیټ اپ نه راځي نو د ټیک ټاک په اړه معلومات وي یوټیوب په اړه معلومات چاته کنټینټ پکار وي فری کاپي پیسټ باندې کار کوي په فیسبوک کې هغې د موږ سره لاندې شمیرې سره تماس ونیسئ. زموږ سپورټ ټیم به تاسو ته جواب درکړي. اوس لپاره ښه وخت. خدای پامان.